څنګه کولی شئ تاسو چې خپل موبایل نه هره مسله په خپله ختم کړئ او د هغې طریقه نورو ملګرو ته هم وښایئ. مطلب که ستاسو په موبایل کې څه مسله راشي، مطلب ستاسو موبایل ستاسو نه لاک شي یا تاسو خپل د موبایل بیټري زیاتول غواړئ، مطلب چې چارج زیات وکړي یا نور د موبایل سافټویر هارډویر پاسورډ هره مسله راشي، نو هغه تاسو خپل د موبایل نه په خپله ویستلی شئ. مطلب داسې اپلیکیشن به درښیم چې په هغې به تاسو ته د هغې مکمل طریقه ښایي چې مطلب ته موبایل ریسټور کولی څنګه شي، موبایل کې بیا خپل څیزونه څنګه واپس راوستلی شي، موبایل ته نه لاک شي، پاسورډ واخلي نو هغې نه پاسورډ څنګه ویستلی شي، ستاسو د موبایل بیټري ده د هغه څه امپروف کولی څنګه شي، مطلب چې بیا تاسو له چارج زیات کوئ. دغه ډوله طریقې به درته په نوي ویډیو کې راښایم. خو دې نه مخکې تاسو ته ویډیو کې ښه عرض کوم که تر اوسه پورې تاسو زموږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی، دا سبسکرایب کړئ، خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسي. دې لپاره به تاسو ته د یو اپلیکیشن ضرورت وي. دغه اپلیکیشن تاسو د ډسکرپشن نه یا د کمنټس نه خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ. ټیک ده، کله چې د اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ، د اپلیکیشن تاسو کولاو کړئ، نو تاسو ته به داسې شان یو انټرفیس راشي. ټیک ده، مطلب دې کې اولنی تاسو ګورئ امپروو بیټري، مطلب تاسو د موبایل بیټري چارج کم کړئ، نو تاسو خپل د موبایل بیټري چارج څنګه زیاتولی شئ، تاسو ته د هغې مکمل طریقه ښایي. ټیک ده، چې ته د موبایل بیټرۍ کې دا کار وکړه موبایل کې، نو ستا بیټري به سیوا شي. مطلب سکرین شاټ سکرین برایټنس کم کا یا لایو وال پیپر ته لګې نو هغه مه لګوه. ټیک ده، بلیک وال پیپر استعمال کا، بلیک سکرین استعمال کا. ټیک ده، سکرین کې چې کوم ویجټ دی هغه دې لرې که. ټیک ده، بیټري ګرموم او موبایل ګرمېدو ته مه پرېږده. ټیک ده، وای فای چې ده چې کله استعمال کې نه وي نو هغه پې اپ کوه، مطلب ډیټا پې اپ کوه. نور هم ډېر زیات سیټینګز دي، دا وګورئ. ورپسې که تاسو راشئ ریکور فایلز، مطلب یو فایل ستا نه ډیلیټ شوی دی څه شي، هغه ته څنګه ریکور کړې، د هغې مکمل طریقه دغه شانتې. که تاسو راشئ ډیلیټ نوټیفیکیشن دی هغه ته کتل غواړئ، د هغې طریقه درته هم راښایي چې دغه نوټیفیکیشن ته په کومه طریقې سره کتلی شي. ورپسې که تاسو راشئ فون ډسکرپشن دی یا هارډ فیکټري ریسیټ دی، مطلب یو موبایل دی تاسو هغه ریسیټ کول غواړئ، تاسو له پاسورډ نه راځي، نو د هغې کوډز دي دلته، دا وګورئ، د هغې مختلف کوډز دي تاسو ته راکړي دي، په دې کوډ باندې کوم موبایل چې دی ته ریسټور کولی شي. ټیک ده، یا اینډرایډ ته ټیسټ کوې، مطلب ته چېرته موبایل اخلي او هغه ته ګوري، د هغې طریقه درته هم راښایي چې ته پکې څه شی وګوره. کنټرول یور اینډرایډ، مطلب ته خپل اینډرایډ څنګه کنټرول کولی شي، صحیح ده، د هغې استعمال مکمل هر څه چې دی څنګه کولی شي. وای فای هاټ سپاټ څه مسله وي پکې یا پیټرن وي ستا نه هیر شوی وي، هغه ته څنګه بیا خپل د موبایل نه ویستلی شي، نو دا وګوره. د هغې هم مکملې طریقې درته ښایي. انلاک فون بای یوزینګ فارګاټ مای پاسورډ، مطلب ستاسو نه پاسورډ هیر شوي وي نو هغه به ته فارګاټ کوې څنګه، موبایل به ریسټور کوې څنګه، موبایل فین پاسورډ چې دی هغه به ته څنګه لرکې، خو داسې به ته لرکې چې ستا ډیټا به نه ختموي. ته به موبایل انلاک کړي خو په هغې کې به مطلب ریسټور به نه شي، کومه ډیټا چې ده ستا هغه ډیټا به ته به ځای پاتې شي. د هغې مکمل طریقه یې تاسو ته دلته کې په سټیپونو کې ښودلې ده. نو قدرمن دا یو ډېر زیات تفیدي اپلیکیشن دی، امید لرم چې خوښ شوی به مې، که خوښ شوی وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایب ول مه هېروئ، ملګرو ته یې شیر کړئ، تر بلې ویډیو د خپل ځان